أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو مسلمانانو او محترم ورونو نننۍ خطبه د قرآن د یو عظیمې او مبارکې سورت په اړه د هغه سورت چې د الله جل شانه رحمت خیر برکت رزق او سکون پکې پټ دی دا سورت الکوثر دی الله جل شانه خپل محمود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې فرمایي انا اعطیناک الکوثر بشک موږ تاته کوثر درکړی دی ګرانو دوستانو د کوثر معنا ډېره پراخه ده علما فرمایي چې کوثر یعنی ډېر خیر ډېر نعمت ډېر رزق برکت سکون عزت او کامیابی نن سبا ډېر خلک دا شکایت کوي چې رزق کم دی کاروبار نه چلیږي پیسې ژر ختمیږي قرضونه زیات شوي دي په کور کې سکون نشته زړونه پریشانه دي خو الله تعالی فرمایي چې د هر خیر خزانه زما په لاس کې ده که انسان په اخلاص سره د الله طرف ته راشي نو الله یې د رزق بندې دروازې خلاصوي د سورة الکوثر لوی پیغام و امت ته دا دی چې دا سورت موږ ته امید راکوي الله تعالی جل جلاله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل موږ تاته ډېر خیر درکړی دی یعنی الله د خیر مالک دی انسان که غریب وي که کمزوری وي که قرضدار وي که کاروبار یې خراب وي الله کولی شي په یوه لحظه کې یې حالت بدل کړي ای مسلمانانو کله چې انسان یوازې په دنیا تکیه وکړي نو زړه یې ماتیږي او کله چې په الله جل جلاله توکل وکړي نو ناممکن کارونه هم اسانه کیږي رزق د الله له طرفه دی ډېر خلک فکر کوي چې رزق یوازې د نوکرۍ دکان یا کاروبار نه راځي نه رزق د الله له طرفه راځي څوک لږ کار کوي خو برکت لري څوک ډېر کار کوي خو سکون نه لري څوک چې ډېرې پیسې لري خو خوشحالي نه لري ځکه اصل رزق یوازې پیسې نه دی حقیقي رزق دا دی د زړه سکون د بدن صحت د کور اتفاق حلال روزي نیک اولاد او د الله جل شانه رضا دا اصل رزق دی د شکر اهمیت ډیر غټ اهمیت لري په رزق زیاتولو کې الله تعالی چې نعمت درکړی نو شکر ادا کړه ځینې خلک هر وخت شکایت کوي نو دا نشته هغه نشته خو د شکر انسان ته الله نور نعمتونه هم زیاتوي که لږ رزق لري شکر کوه که لږ کاروبار لري شکر کوه که روغ صحت لري شکر کوه ځکه ډېر خلک داسې دي چې پیسې لري خو صحت نه لري لمونځ او عبادت اثر په رزق دا څومره دی الله تعالی وروسته فرمایي فصل لربک وانحر یعنی نو د خپل رب لپاره لمونځ وکړه او قرباني وکړه دا آیات موږ ته ښیي چې عبادت د رزق سبب دی کله چې انسان د رزق تنګي لرې کوي د رزق بندش ختموي رزق زیاتوي اقتصاد زیاتوي کاروبار زیاتوي کامیابي زیاتوي نو دی به خامخا لمونځ کوي عبادت وکړي هغه څوک چې لمونځ کوي قرآن وایي ذکر کوي استغفار وایي الله تعالی یې په ژوند کې برکت اچوي ډېر خلک غواړي رزق زیات شي خو لمونځ نه کوي ځینې خلک غواړي کاروبار ښه شي خو درواغ وایي او حرام خوري یاد ساتي حرام مال کې برکت نه وي د استغفار طاقت د رزق لپاره څومره دی حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل له الله نه بخښنه وغواړئ الله به بارانونه در باندې مال به درکړي او اولاد به زیات استغفار یوازې د ګناهونو بخښنه نه ده بلکې د رزق دروازې خلاص هم خلاص نو هره ورځ ووایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه د سورة الکوثر دا عمل آسانه طریقه زه تاسو ته بیانوم د خپلو شرایطو سره که څوک د رزق پراخوالی غواړي نو دا عمل دې وکړي د سهار د لمانځه وروسته 11 واره سورة الکوثر ویل او په سر کې 11 واره درود شریف ویل صلی الله علیه وسلم سلوار درود شریف 11 واره سورة الکوثر ان اعطیناک الکوثر یو مختصره سورت 11 واره ویل د رزق روزي د برکت لپاره او 100 واره استغفار ویل
دا ډیره ضروري خبره ده. د انسان رزق به زیاتیږي او څلورم هر ورځ لږ صدقه کول دا ستا پر وظیفه باندې ډیر ښه تاثیرات لري. دا ستا د وظیفې تاثیرات زیاتوي. د مور د پلار خدمت دا د رزق روزي دپاره لازمي شرط. سړی په رزق روزي کې برکت غواړي، د مور د پلار خدمت وکړي. حلال رزق اختیارول دا ضروري خبره ده. نو بیا به د انسان په رزق کې ضرور به ضرور برکت راځي. انشاءالله د الله په فضل به برکت پیدا شي. د صدقې برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه مال نه کموي. کله چې انسان د الله په لاره کې ورکوي الله ورته څو چنده بیرته ورکوي. که لږ وي یا ډېر وي صدقه کوئ. غریب ته ډوډۍ، یتیم سره مرسته، جومات ته مرسته، اوبه ورکول، قرآن چاپول دا ټول د رزق سبب ګرځي. د مور و پلار دعا د جنت خزانه ده. هغه اولاد چې د مور او پلار خدمت کوي الله یې رزق پراخوي. نن سبا ځینې خلک د مور او پلار زړونه خفه کوي، بیا وایي رزق نشته. څنګه به برکت پیدا سي؟ د حسد او ګناه نه ځان ساتل، حسد، درواغ، ظلم، سود، رشوت، حرام رزق برکت ختموي. ځینې خلک ډېر پیسې لري خو سکون نه لري، ناروغي لري، اولاد یې خراب وي یا همیشه پریشانه وي. دا ځکه چې برکت نشته. توکل په الله ای مسلمانانو هېڅ کله ناامیده کېږئ مه. الله لوی ذات دی، هغه د خاورې نه انسان پیدا کړی. نو ستا رزق ورکول ورته مشکل نه دی. که نن سختي وي سبا به اساني راشي. یوازې الله مه هېروئ. آخري نصیحت 5 وخت لمنځونه کوئ، قرآن وایاست، سورة الکوثر زیات وایاست، حلاله روزي پیدا کوئ، درود شریف وایاست، استغفار کوئ، صدقه ورکوئ او د الله نه امید مه پرې کوئ. دعا یا الله زموږ په رزق کې برکت واچوه، زموږ د غریبۍ، قرض او پریشانۍ دروازې بندې کړه، حلاله روزي را په برخه کړه، زموږ کورونه له سکون او خوشحالۍ ډک کړه. یا الله د قرآن په برکت زموږ مشکلات اسانه کړه. آمین یا رب العالمین. که چیرې مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او دعاګانې کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.